د افغانستان د سټنډرډ ملي ادارې چارواکي وایي هڅه کوي په هیواد کې د ټولو تولیدي محصولاتو او له بهره واردېدونکو توکو کیفیت ډاډمن کړي. د دغې ادارې چارواکو په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې تر اوسه یې په هیواد کې د محصولاتو د کیفیت د ډاډمنتیا په موخه نږدې 900 سټنډرډونه تدوین کړي، خو په خبره یې د دغو سټنډرډونو په عملي کولو کې له ځینو ستونزو سره مخ دي. را سال الحمدلله ما حدود بیشتر از 770 استاندارد در گذشته تا به اکنون تدوین کردیم، آماده ساختیم. اما مرحله تطبیق از این استانداردها که عملا در محصولات داخلی افغانستان باید کاربرد داشته باشه و ما این استانداردها را عملا در محصول احساس کنیم، متاسفانه خلای بسیار بزرگ، یک فاصله بسیار بزرگ بین اداره و بین صنایع تولیدی وجود داشته. د دغه ادارې رئیس ذبیح زیارمل مني چې لا هم په کور دننه د ډیریو شرکتونو محصولات د کیفیت له اړخه په ښه وضعیت کې نه دي، خو په خبره یې سټنډرډ ملي اداره له دغو شرکتونو سره په ګډه کار کوي تر څو له دې لارې افغاني محصولات له نړیوالو سټنډرډونو سره برابر او د سیمې په مارکیټونو کې یې د سیالۍ جوګه کړي. محصولات ما را بر اساس امو برچسب مارکه کیفیت ملی و مارکه استاندارد ملی میتونن بپذیرن و ما بتانیم سطح عرضه خدمات ما را و عرضه صادرات ما را در سطح مارکت های ملی بلند ببریم و باعث بلند رفتن حجم صادرات ما شود. نوموړی دغه راز وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه له بهره پر واردېدونکو توکو او په کور دننه پر تولیدي محصولاتو خپل نظارت زیات کړی دی تر څو په دې سره وکولی شي په افغانستان کې د بې کیفیته توکو او محصولاتو د پیر او پلور مخه ونیسي. کنترل و نظارت خود در قسمت تولید مواد به کیفیت در بنادر ما بیشتر می‌سازیم در مشارکت با سکتور خصوصی که بتونیم جلو مواد به کیفیت ورودش بگیریم، صنایع داخلی ما تقویت شود و همچنان تطبیق استانداردها باعث بلند رفتن کیفیت محصولات ما میشه و این باعث میشه که سطح کیفیت محصولات ما بلند بره و اعتبار محصول ما در سطح ملی و در سطح ملی بلند بره. بلخوا د یاد ادارې تخنیکی رئیس احسان سلیمی وایي په افغانستان کې د محصولاتو د کیفیت د ډاډمنتیا په موخه په بېلابېلو برخو کې په کافي اندازه لابراتوارونه او نور اړین تجهیزات فعال کړي دي. نوموړی وایي له دغو تجهیزاتو څخه د ګټې اخیستنې په موخه لا هم د ټریننګ او بشري سرچینو په برخه کې ستونزې لري، خو په خبره یې نړیوالو همکارانو یې ورسره ژمنه کړې چې د دغو ستونزو په حل کې به مرسته کوي. لابراتوارهای مختلف موجود هست، تجهیزات و وسایل و امکانات موجود هست. نیازمندی های ما بیشتر در بخش ترنینگ و منابع بشری است که در این قسمت همکاران بین المللی مثل ITC و همکاران دیگر به ما وعده همکاری دادن. در این زمینه ما طرحهایی را در جهت فعالسازی لابراتوارهای غیر فعال برداشتیم مثل لابراتوار مواد غذایی. د سټنډرډ ملي ادارې چارواکي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې افغانستان ته لا هم په لویه پیمانه بې کیفیته توکي راواردېږي او په کور دننه د تولیدي شرکتونو محصولات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.